ملا صاحب هر وخت نمرود او فرعون ابو جهل یادوي وای زمانم چې په فرعون ابو جهل کې سپکار دا خو ملا لک په میجر جرنل کرنل کې سپکار دا او چې هر وخت د پردیو ممبران په اتلان په ممبر ستای لک د خپل خړې خاورې په اتل کې سپکار دا دا ګیله خو موږ بیخي نه کوو چې د پنجاب مولا طارق جمیل را ولاړ شي وای چې قائد اعظم مې په خوب ولیدو چې ګوتې یې را په خوله کړې چې د خوبه را ولاړ شوم هم مې خوله خوږه وه هغه د خپل قائد اعظم دومره په ویاړ دفاع کوي تر نن تاریخه پورې تاسو له ملایانو د شاه غازي امان الله خان صفت واورېدو د حاجي میرزا علي خان صفت مو واورېدو د خپلې خاورې د بل اتل مشر صفت مو له دې ملایانو واورېدو بیا چې وای دا د دین اسلام نه دین اسلام د ملا خو په ټیکا نه دی دا خو د ټولو شریک دین دی زه له ده ګیله ولې کوم زه چې احتجاج را جوړوم جلسه را جوړوم دوې درې میاشتې کمپین ورته کوم زما د کام وطن ملا ته د جمعې په ورځ په فری کې په سلګونو زرګونو انسانان کښېني